د مالاکنډ سره تعلق لرونکي ستر لیکوال شفیق صابر ادبي کردار ستاینې لړ کې درنه دستوره بټخیله کې شوې چې پکې لیکوالانو د ښاغلي کردار او زیار ستاینه کړې ده. نور تفصیل د سید زمان سبا په دې رپورټ کې. هغه قامونو تل د پرمختګ په ځغل کې وړاندې تللي دي چې په خپله مورنۍ ژبه پاملرنه کړې ده او د خپل هغه اتلانو په ژوندانه قدر کړی دی او هغوی ته یې درناوی ورکړی دی چې د خپلې مورنۍ ژبې د پرمختګ دپاره هلې ځلې کړي دي. د ملکن ادمخیزې خاورې سره تړون لرونکي ستر لیکوال شفیق صابر د ادب جولې ته وخت په وخت منګه ډالۍ کوي او د ادب د روزنې او پالنې لپاره خپل مهم کردار لوبوي. د شفیق صابر د ادبي کردار ستاینې غونډه بړخیله کې ترسره شوه چې پکې ګڼ شمېر کې لیکوالانو ګډون وکړو. دستورې ته د خیبر پښتونخوا ستر قلمکار علي اکبر سیال، عمر خطاب، زخمی شینواری او نورو په خپل وینا کې وویل چې هغه قامونو په بره تګ کړی دی چې د مورنۍ ژبې خدمت کړی دی او نن هغه قامونه په دنیا راج کوي. هغوی ویل چې ادبیات د ژوند د مینې، امن او د خوشحالۍ او ترقۍ پیغام ورکوي. باید چې قام ادبیاتو اړخ ته پاملرنه وکړي. راغلي ادیبان، شاعران او لیکوالان شامل وو. هغوی دغه ملګري ته ټریبیوټ پیش کړ، هغه په ژوند وستایه. ادبیات د ژوند د مینې، امن، د خوشحالۍ او د ترقۍ پیغام ورکوي. دا ټول علوم په خپله غېږه کې رانغاړي، نو باید چې زموږ خلک ادبیاتو ته توجه کړي. چې پښتو متل دی چې ملګری د اوستا یې دغه د خوشاله حد نه دا د خپل پښتانه د مرګري فام مرګ اوستا یې ما د دې حد نشته دی. ډیر زیاته مننه کوم. یو کتاب زما ویخ شپې راغلی دی او ان شاء الله کو ژوند و پاوکړه نو بل کتاب مې ویخ جذبه به هم ډیر زر دلته د پښتو ادب میدان تراشي. د مورنۍ ژبې او ادب خدمت کوونکي په ژوندانه ستایل د ژوندي قانون نه خلي او دې سره د لیکوالانو حوصلې نورې هم لوړې شي. نو د دوی په هر ډګر ډاډګیرنه پکار ده. سید زمان سبا، هم پښتو ون نیوز، بړخیله، مالاکنډ.